underway. Your son don't need a gun to get respect. نن غوړو مریضان نشته کار خراب دی پروردګار خیر را پیښ کې راټینګې کوي راوړل کینو دې سیټ ته کینو څه مسله ده ته ځوانه دله پال کتل غواړي تپاته باروزه خبرې دې رخ کړي دي سړیا دې وباسه دې پاکینا را مخکې شه تا څه مسله ده یاره حکیم صاحب دا 10 منټ زیات کړی ډېر زیات کړی لاس دې ګري او جی خوارشي مال دل را روان دی مال راسه حکیم صاحب او کنه دا بلوم ګریږي هر ټایم دا یې په ټولو مې ته واړو چې دا ګریږي نو بیا د نه واپس روان دا څه حکیم صاحب دې به سوره کوم چې سوا یم حکیم صاحب خبره ته کوم وکړه په دې خپل باندې چې خارخ راشي کنه مړه چپ کوه حکیم صاحب بیا را باندې راغی په خپل خارخ راشي او جی پلوی سفر رواني باندې مې خبر چې انګلند ته رواني او لندن ته رواني او پلوی سفر دی دا دا څه حکیم صاحب او کنه سفر خو بیخي نه یم یاره حکیم صاحب په دې دوته من داسې خارخ دی که نه که مې درته اوس وي مدا به اوس خارخ راشي ته وښیم دا وړه مسله ده حکیم صاحب یو خبره در کومه وکړه په دې سټ مې هم داسې خارخ راځي خو د 12 نه بعد دا ته وښیم دا سټ دی حکیم صاحب په دې غون بدن مې خارخ راغی Pasa! Jadi bingung ku bahasa. Zan ډاکټر ته وکړه خارخ در باندې لګېدلی خدای دې تباه او برباد کړه. خارخ پې لګېدلی دی ما پسې راشه بدن مې خارخ راغی پاسه یو پیر ګوره پاسه Pasa! Jadi bingung ku bahasa. Khaarak ter باندې لګېدلی دی. Pasa!